نن سلور سوا کال مخکې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په دلی کې تیر شوی. تاسو لږ دې ته خیال وکړئ چې تاسو هم بنی آدم یې. دا اودس د فرضو قدر نه چا تپوس وکړو تاسو له نه درځي. که د فرض د نوم معنا در نه چا پوښتنه وکړه تاسو له نه درځي. بس نه پوهېږي. دې ته د میراث په کتابونو کې رؤوس اعتباریه وایي. رؤوس اعتباریه دې ته وایي چې سر وي او مطلب یې نه. نو دې وخت کې دا قوم چې دی رؤوس اعتباریه دی، په هېڅ نه پوهېږي. د دین په میدان کې په هېڅ نه پوهېږي. په نور هر قسم ګڼکپی باندې پوهېږي، په هر شرارت پوهېږي، په هر شیطانت پوهېږي، لیکن باب د دین ته چې راولي بیا په هېڅ نه پوهېږي. عزیزانو عرض مې دا و چې په اولاد آدم کې داسې خلق هم پیدا شوي دي چې دنیا به حیرانوله. شاه ولی الله صاحب ته یو پادری راغی د لندن نه. پادری د انګریزانو مولا ته وایي. ورته وی چې یو سوال دی. څه وی؟ سوال مې دا دی چې ستاسو په قرآن کې راځي د انګریزانو مولا شاه ولی الله ته وایي چې ستاسو په قرآن کې راځي چې وجیها فی الدنیا والآخرہ، وجیها فی الدنیا والآخرہ. د عیسی علیہ السلام متعلق خدای پاک وایي چې وجیها فی الدنیا والآخرہ، د ډېر لوی عزت مالک عیسی علیہ السلام په دنیا او په آخرت کې. دا قسم الفاظ الله په قرآن کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي، او زمونږ د عیسی متعلق الله دا الفاظ ویلي. دا د پادری سوال دی. په دې سوال پوه شوئ؟ چې وجیها فی الدنیا والآخرہ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا قسم الفاظ نشته. شاه ولی الله ته اوس ګوره. شاه ولی الله ورته وایي چې همداسې الفاظ که په قرآن کې د بل پیغمبر متعلق وونو بیا ویلو وایه. وی اللہ وی وکان عند اللہ وجیہا، وکان عند اللہ وجیہا. د موسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ فرمائی چھ وکان عند اللہ وجیہا. دا اللہ پنیز باندې موسیٰ د ډېر لوی وجاهت او د شان مالک. نو وجیها فی الدنیا والآخرہ یوازې د عیسی خصوصیت پاتې نشو، بلکې داسې الفاظ الله د موسی متعلق هم ویلي. نو قاعده ماته شوه. پادری اریان شو. وی پادری صاحب اوس وجه واوره. وجیها فی الدنیا والآخرہ اللہ پاک دا عیسیٰ علیہ السلام صفائی ولی کړی دا. ځکه یې کړی دا چې د عیسی علیہ السلام په مور باندې الزام لګېدلی و چې دا عیسی تا د کوم ځای نه بې پلاره راوړی دی. نو الله یې صفائی وکړه چې وجیها فی الدنیا والآخرہ. د موسی علیہ السلام متعلق دا صفائی الله ځکه کړی دا چې قوم په الزام لګولو چې د مونږ سره بربند ولی نه لامبي،
ځکه چې دته څه بیماری لګېدلې ده. نو الله یې صفایي وکړه چې وکانه عند الله وجیها. زمونږ د پیغمبر متعلق الله صفایي ځکه نه ده کړې چې په عمر کې په ده څه الزام نه دی لګېدلی، نو الله یې صفایي څه دپاره وکړي. دا د شاه ولی الله خبره. پادری اک بک شو او په میدان کې ووی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او شاه ولی الله د څومره لوی شان خاوندو. په لاره یو ورځ روان دی، نو یو نری لاره راله چې سپی پې را روانو. سپی پې را روانو، نو شاه ولی الله صاحب هغه سپي ته وایي چې ته د اوبو طرف ته شه چې زه په دې لاره تېر شم. سپي ورته ویل ولې زه پلیته اوبو ته شم او ته په اوچه لار تېر شه؟ ولې؟ ویل ته خو سپی هسې پلیتې، نو زما جامې پلیتېږي. نو سپی ورته وایي چې سا صاحب زه به د اسخا اوبو کې تېر شم او ته په اوچه لار تېر شه. خو که د تکبر په اوبو ګنده شوې، نو تر هغې والله که پاک شي چې تر څو جهنم ته نه یې تللی. سپی ورته وایي. شاه صاحب چې د سپي دا خبره واورېده، نو بې اختیاره په اسخا اوبو کې روان شو او سپي ته یې ویې چې ته په دې اوچه لار تېر شه. دا د هغه شان. د لندن پادریان براتله ستا په دې ځای کې یو میاں غلام جیلانی صاحب تیر شوی په دې اسیام حالت کې د نن نه 1.5 کال وړاندې درس کولو طالبانو ته یو انګریز راغی. میاں صاحب چرته دی؟ ویداد ویجیو مسئلے پختنه کوم. وکینه چې زه درس نه اوزګار شم بیا به خبرې کوم. چې درس نه اوزګار شو نو پادری راوغوښت، ویل وایه. اوس پادری ورته وایي چې مولانا صاحب دا یو سړی په لاره روان دی، مخکې چې ځینو لارې دوه شوې، اوس دی دا نه پوهېږي چې زه په دې لار به زما خپل ځای ته به رسم او که په دې لار به زما خپل ځای ته به رسم. هیر شو دی. دغه ځای کې یو اوده سړی پروت دی او یو ویښې سر ته ناست دی. نو دا چانه چې لار خطا شوې ده، دا سړی به دې اوده نه تپوس کوي او که دې ویښ نه به تپوس کوي. غلام جیلانی سے رحمت الله علیه ورته وی چې دی ودنه به تپوس کوي. وی چې ولې ویښ ناست دی هغه تپوس نه کوي، وده به راپاسوي د خوبه، دا خو ګناه ده. میاں صاحب ورته وی چې خبره دا ده چې دی ویښ نم لار غلطه شوې ده، دا دوه لارې چې دي او دی وده ته په انتظار کې ناست دی ځکه چې د خوبه پاسول ښه کار نه دی. نو دته په انتظار کې ناست دی چې که دی راپاسي نو ما ته به لار برابر کړي. دا ویښ هم د دې وده په انتظار کې ناست. په دې پوه شوئ؟ که میاں صاحب ویلی وی چې دی ویښ نه به تپوس کوي، نو پادری به ویلی چې عیسی علیه السلام خو ژوندی دی، په اسمانونو کې ناست دی، تاسو ژوندي پسې نه ځئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مثال د وده دی هغه پسې روان یې. پادری به پې دا سوال کړی وی. نو میاں صاحب ورته ویل نه، هغه ویښ چې دی هم د دې وده په انتظار کې ناست دی، چې دی را ویښ شي نو زه به د اسمان نه راکوزېږم او قیامت به برپا کېږي. پادری هملته په جومات کې ووی چې لا اله الا الله محمد رسول